د منافق بد عملونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د منافق لبد اعمال څخه لومړی عمل هغه دروغ ویل دي. یعنی دغه منافق کله چې یو چا سره خبرې کوي نو دغه په دې خپل خبرو کې چې ډېر زیات دروغ وایي. یعنی لومړی عمل د هغه دروغ ویل دي. او دویم د منافق بد عمل هغه وعدې نه پځې کول. یعنی یو کس سره یو چا سره دا وعده کوي د هغې وعدې خلاف کوي، هغه وعده چې دی نه پوره کوي. او دریم د منافق بد عمل هغه په امانت کې خیانت کول دي. یعنی یو څوک د سره څه شی کېږدي، یو څه مال یا بل څه ورسره کېږدي نو دا په هغې کې خیانت کوي. او څلورم کله چې د سره د چا جنگ وي د جنگ په وخت کې دا کنځلې زیاتې کوي. یعنی د منافق څلورم عمل بد عمل هغه دا دی چې د جنگ او مخاصمې په وخت کې دا رد بد او کنځلې کوي. او پنځم په تړونونو او کې دا چې دی غدر او خیانت کوي. یعنی یو چا سره تړون کوي د یو څه موضوع په مقابل کې نو دغه بیا په هغې کې خیانت کوي. دا د منافق له بد اعمالو څخه یو عمل دی. او شپږم منافق چې دی دا د لمانځه په کولو کې لټې او تنبلي کوي.